السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو د فیسبوک یو ښایسته آیډي جوړه کړو؟ نو راځئ چې نن زه تاسو ته درته وښیم په دې طریقه سره تاسو کولی شئ د فیسبوک یو خوندوره آیډي جوړه کړئ. نو راشئ په دې فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. کله چې په فیسبوک باندې کلیک وکړو دلته به په دې پروفایل اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ په دې درې ټکي نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته به په دې لاک پروفایل باندې کلیک وکړئ. یا به فیسبوک پروفایل باندې د لاک اپشن ولګوئ. دلته به راشئ په دې لاک یور پروفایل باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو په فیسبوک باندې به د لاک اپشن ولګي. نو کله چې دا کار پکې وکړو نو دلته به راشئ په دې ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ. دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو تاسو ته به دا انټرفیس راواړوي. نو د دې نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. د پلی سټور څخه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دلته به دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. فوټو سپلیټ په نامه اپلیکیشن دی. دا به له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دا پورته اپلیکیشن دا به را ډاونلوډ کړئ. دا ما مخکې نه ډاونلوډ کړی دی. تاسو به هم د دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دلته به راشئ بیا به په دې دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په اپلیکیشن باندې کلیک وکړو دلته به په دې چویس فوټو باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو تصویر ورته انتخاب کړئ. هر تصویر چې تاسو هلته ورکوئ هغه تصویر به ورته انتخاب کړئ. زه دا تصویر ورته انتخابوم. نو دلته به په دې پورته اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته به سیو ټو ګالري باندې کلیک وکړئ. کله چې دا سیو کړو بیا به راشئ فیسبوک ته. زه به په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته به په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو دا فوټو ورته انتخاب کړئ. کوم فوټو چې تاسو هلته جوړ کړی وي. دلته به تاسو راشئ په دې سیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سیو باندې کلیک وکړو نو دا به تاسو سره سیو شي. دلته دا دی سیو شو. اوس به تاسو لاړ شئ کروم براوزر ته. کروم براوزر ته به ولاړ شئ. دلته به کروم براوزر ته راشئ. انسټاګرام سټایلش انسټاګرام دلته به ولیکئ انسټاګرام سټایلش VIP دا به ولیکئ. بر اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به
په دې بره لیکنه باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو یوه لیکنه را کاپي کړئ، هره لیکنه چې ستاسو خوښه وي. دلته به یوه لیکنه را کاپي کړئ. زه دا لیکنه را کاپي کوم. هره لیکنه چې تاسو خوښه وي هغلته یې فیسبوک کې پیسټوئ او فیسبوک ته یې ورکوئ. کله چې دا لیکنه را کاپي کړم دلته به فیسبوک ته راشئ، په دې ایډیټ یور دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ، په دې پورته اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو هغه لیکنه پکې پیسټ کړئ، کومه لیکنه چې تاسو هلته راواخیستل. کله چې دا لیکنه پکې پیسټ کړه نو دلته به په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به په دې سیو اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دا به دلته سیو شي. هر څومره لیکنې چې تاسو غواړئ دلته ورکړئ، نو زه هلته له کروم براوزر څخه یې را کاپي کوئ او دلته یې پکې پیسټوئ. هر څومره لیکنې چې تاسو غواړئ په همدې ځای کې تاسو ورکولی شئ. د هغه پلی سټور څخه یې را ډاونلوډوئ او دلته وبښئ د کروم براوزر څخه یې را کاپي کوئ او دلته یې پکې پیسټوئ. دا لیکنه به داسې را کاپي کړو. دلته راځو، په دې باندې کلیک کوو، دلته یې پکې پیسټوو. دلته په دې لیکنه باندې کلیک کوو، په دې سیو اپشن باندې به کلیک وکړو. نو دا دی سیو شوه. نو دا دی ملګرو، تاسو وینئ چې دا لیکنې ټولې دلته پکې سیو شوې. هر څومره لیکنې چې تاسو غواړئ دلته ورکړئ او ښایسته یې جوړوئ. نو د کروم براوزر څخه داسې لیکنې را کاپي کوئ او دلته یې پکې پیسټوئ. نو اوس به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. د پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، اف بي سټایلش نیم میکر. دا به را ډاونلوډ کړئ. دا ما مخکې نه ډاونلوډ کړی دی، تاسو به له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دا ډاونلوډ کړو نو بیا به راسئ، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو یو نوم ورته انتخاب کړئ. هر نوم چې تاسو فیسبوک ته ورکوئ هغه نوم به دلته پکې انتخاب کړئ، ور به یې کړئ. زه دا نوم ورکوم. دې ځای کې به تاسو یو نوم ورکړئ. هر نوم چې تاسو فیسبوک ته ورکوئ هغه نوم به دلته ورکړئ. دلته به راسئ، په دې کنورټ ټیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو نوم داسې سټایلي جوړ شي. نو هر نوم چې تاسو غواړئ فیسبوک کې ورکړئ نو هغه نوم به تاسو را کاپي کړئ. زه د ښکته اپشن نوم را کاپي کوم. کله چې دا را کاپي کړو نو بیا به تاسو لاړ شئ لیټ فیسبوک ته. لیټ فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. کله چې په لیټ فیسبوک باندې کلیک وکړو دلته به دې درې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ. دلته به راسئ، په دې سیټینګ اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به راسئ، په دې پورته اپشن باندې به کلیک وکړئ.
دلته به په دې ایډیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو دا نوم لنډ کاڼئ نو دلته به هغه نوم پکې پیسټ کړئ، کوم نوم چې تاسو هلته را کاپي کړو. کله چې دا پکې پیسټ کړو نو دلته به په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. وښایي انټرنیټ کې څه ستونزه ده، دا دی. نو کله چې دا واخیستلو نو دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. په دې خانه کې به تاسو د فیسبوک پاسورډ ورکړئ. کله چې د فیسبوک پاسورډ ورکړو نو دلته به دې سیو چینجز باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دا د ستاسو نوم به چینج شي. نو بیا به تاسو راسئ کروم براوزر ته به بیا راشئ. نو دلته پکې ولیکئ VIO فیسبوک، دا په سرچ کې ولیکئ. کله چې دا ولیکو نو بیا په دې پورته اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به په دې بر اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو به دلته دا یوه لیکنه را کاپي کړئ. هره لیکنه چې ستاسو خوښه وي هغه لیکنه به را کاپي کړئ. زه دا لیکنه را کاپي کوم. تاسو چې هره یوه لیکنه خوښه وي هغه لیکنه را کاپي کړئ. ښه ملګرو، کله چې دا را کاپي کړه نو بیا به لاړ شئ فیسبوک ته. چې فیسبوک ته لاړاست دلته به راسئ په دې ایډیټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ. دلته چې رالاستئ دلته به په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. نو دلته به هغه لیکنه پکې پیسټ کړئ، کومه لیکنه چې تاسو هلته د کروم براوزر څخه را کاپي کړه. نو دلته به په دې بر اپشن باندې کلیک وکړئ. دا دی ملګرو، دا لیکنه هم پکې پیسټ شوه. کله چې دا کار پکې وکړو دلته به راسئ په دې پروفایل باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک وکړو دلته سلیکټ پروفایل پکچر باندې به کلیک وکړئ. دلته چې هر انځور تاسو ورکوئ هغه ورکړئ. زه دا انځور ورته انتخابوم. دلته به په دې سیو اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دا به سیو شي. نو کله چې دا وکړو بیا به د کور فوټو باندې کلیک وکړئ. دلته به په دې اپلوډ فوټو باندې کلیک وکړئ. د اپلوډ فوټو باندې کلیک وکړئ.
چې په دې باندې کلیک وکړو دلته چې هر تصویر تاسو ورکوئ هغه ورکولی شئ. زه دا تصویر ورکوم. نو دا دی ملګرو زموږ اکاونټ جوړ شو. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې داسې ښایسته اکاونټ جوړ کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. څنګ کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت ورسیږي. د الله په امان.